سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې موږ او تاسو ضرورت ورته لرو په روزمره ژوند کې. His uncle looks young. His uncle looks young. د ده اکا ډېر ځوان معلومیږي، یعنې ځوان دی. Take off your socks please. Take off your socks please. وبخښئ که خپل جرابې وباسئ یا یې وکاږئ. The printer needs paper. The printer needs paper. پرنټر چې دی ورقو ته ضرورت لري. It's awful hot today. It's awful hot today. نن ډېره ګرمي ده، یعنې هوا ډېره ګرمه ده، ګرمي مې کېږي. Do you see him often? Do you see him often? کله ناکله دی وینئ یا کله ناکله د ده سره ملاقات کوئ. Give me a hand with this bag. Give me a hand with this bag. د دې د سکول په انتقالولو کې کومک یا مرسته یا همکاري راسره وکړه. Time flies like an arrow. وایي وخت داسې تیز یا داسې تیریږي یا الوزي زموږ په اصطلاح باندې لکه غشی. I used to take a walk every morning. I used to walk every morning. هر سهار به ما قدم وهي، مخکې وهي، اوس یې نه وهي مثلا. I am free now. I am free now. زه اوس فارغه یم، یعنې کوم کار یا کوم دنده نه لرم. Take it easy. Take it easy. تشویش مه کوه، مثلا دغه کېږه مه، ارام واوسېږه، یا مثلا دغه دا فکر مه کوه چې دا به ترسره نه سي یو کار. مثلا وایي ټیک اټ ایزي، دا په اسانۍ سره چیش کېږي، ترسره کېدلی سي. What's your father's name? What's your father's name? ستا د پلار نوم څه شي دی یا ستا پلار څه نومېږي؟ He has broken the record. He has broken the record. The record مات کړي. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. پنیر د شیدو څخه جوړیږي. The work is now in progress. The work is now in progress. کار اوس جریان لري. Come to my house this afternoon. Come to my house this afternoon. نن ماپښین زما کور ته راسه. مېلمانه سه. It rained hard all day. It rained hard all day. نن ټوله ورځ ډېر سخت باران یا شدید باران وریدی. This house has 2 bathrooms. This house has 2 bathrooms. دا کور دوه دانې تشنابونه لري. Children should play outside. Children should play outside. ماشومان باید د باندې ساتیري یا بازي وکړي. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې پوه شوي یاست کولی شئ چې کمنټ راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.